مهم خبر تهران د ایران د حقابې تامین لپاره د کمال خان بند کې اصلاحات اړین دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د دغه هیواد د انرژۍ وزارت د اوبو مرستیال محمد جوانبخت د هلمند سیند د اوبو د کمیسیانانو د اتمې غونډې په څنډه کې له طالب چارواکو سره په کتنه کې د ایران د حقابې د تامین د هامون جهیل وچېدو مخنیوي لپاره کمال خان بند کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه ویلي له هلمند سینده د ګوډزري مالګینې بیدیا ته د 2 میلیارډ متر مکعب اوبو لیږدېدل د طالبانو حکومت د چارواکو د تګلارې خلاف کار دی او له افغان کمیسیارو یې غوښتي چې په کمال خان بند اړین تخنیکي اصلاحات رامنځته کړي. نوموړي ویلي په دې توګه به د ایران د سیستان سیمې خلک هم له دغه اوبو قانوني او عرفي حق ترلاسه کړي.